السلام علیکم زړه ته راتېرو او خوږو دوستانو امید ده چې روغ او جوړ او خوشحاله به وئ. یو ځل بیا مو د انګلیسي زده کړې پروګرام په یوه بله ویډیو کې د نویو او مهمو ورځنیو لغتونو سره هرکلی کوم او په دې هیله امید یم چې تاسو به په تېر شوي درسونو باندې راتېر شوي وئ او تېر شویو ویډیوګانو به تاسو کتلې وي او یو څه مفیدې او ګټورې به درته تمامې شوي وي. نو راځو په درس باندې به پیل وکړو. خو مخکې له درس څخه یوه یادونه درته کوم که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ د انګلیسي زده کړې د پروګرام هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي او له درس څخه پاتې نه شئ نو زموږ د یو ډي ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. درس به پیل کړو. اول مهم لغات کمیوت. کمیوت معنا تلل او راتلل. کمیوت تلل او راتلل ډېر مهم لغات دی دوستانو. کمیوت تلل او راتلل. دوهم لغات کمپلین. کمپلین معنا شکایت کول. شکایت کول. دا هم ډېر مهم لغات دی او بیخي زیات استعمالیږي. کمپلین لکه جمله کې موږ تاسو استعمالوو we will complain about them. we will complain about them. موږ به د دوی په اړه شکایت وکړو او داسې نورې ښایسته جملې ورباندې جوړیږي. او بل لغات دی beside معنا په څنګ کې. په څنګ کې. او بل ډېر مهم لغات alone معنا یوازې تنها. یوازې او تنها. او بل لغات noise معنا شور مشور یا شور. شور. او بل لغات دی move معنا کوچیدل یا حرکت کول، یو ځای څخه بل ځای ته تلل یا د یو شي له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالول. انتقالول یا حرکت کول او یا کوچیدل. move. او بل لغات دی break معنا ماتول. ګرانو دوستانو همدومره لغتونه بس دي په دې ویډیو کې. تر څو یو به مو ویډیو نه وي اوږده شوې او بل به تاسو دغه لغتونه په سم او صحیح ډول زده کړی شئ. او بل بعضې دوستان د جملو غوښتنه کوي چې جملې تاسو کله جوړوئ او ولې نه جوړوئ. نو دوستانو جملې به انشاءالله جوړوو. لومړی باید تاسو لغتونه زده کړئ او له هغې وروسته به تاسو کولی شئ چې جملې ورباندې جوړې کړئ او محاوره ورباندې وکړئ. نو انشاءالله وخت نه وخت به جملې جوړوو، ګرامر به لولو او لغتونه به لولو. نو تاسو زموږ سره پاتې شئ. نو زه په دغه ځای کې در څخه رخصت اخلم. تر بیا د الله په امان.